ما وطن خود نان و خشکشه با دوغ میخورم با سیبی زمینی میخورم یو در خدمتم را تکایی که ملکم آزاد کاری دیگه نخورم هم مسلمان به یې همسایه به یې هم جواره یې د دې حق تا ته چا درکړی دی چې ته په کورو ته ور اوړې بیایم بخیر د وطن عزیز خود بیا که مونږ ته ارمان دی لس به مو دته ورکولې لس مو بجبو کېښودلې چې راتلونکی نسل ټول زموږ په افغانستان کې چې افغانستان ترقي وکړي الله جل جلاله راولا ټول د اسلامي امارت مسؤلین منصوبین تاسو ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ وایي هر کله راشئ الله مو راولا دواجان نوی ځوان و شونډه یې لا توره نه وه چې پاکستان ته مهاجر شوی و اوس یې په ژیره کې تور ډکی نشته زړه یې د ډیرو ارمانونو هدیره ده خو یو ارمان یې لا ساه اخلي امین کې الله ټول عزت راولي عزت الله دې موږ تاسو وطن آباد کړي موږ د اخري امور د څو شپې به یې خدای دې آباد کړي موږ به ژوند بیا که موږ سم ارمان نه دی د وطن په بل کونج کې ناست ماشومان له ماشومو هیلو سره له ایران راغلي دوی په پردي وطن کې د ماشومتوب د ړنګې دنیا تریخ یاد د خپل وطن په خاوره تمثیلوي د 1950 کال د ثور کودتا د غمیزې پیل دی د افغانستان د غم او درد د داسې یوې کیسې آغاز چې لسیزې وشوې کمونیستي رژیم چې د عقیدې او باور له مخې د افغانانو په منځ کې یو پردی جزیره وه پر مؤمن ولس یې له هیڅ ډول ظلم او زیاتۍ دریغ نه کوه خلک د خپلې عقیدې او ارزښتونو په ننګ راووتل خو په تش لاس مقابله اسانه نه وه ځکه خو د قربانۍ ترڅنګ د هجرت ضرورت هم پیښ شو د کمونیستي رژیم په کمزوري کېدو سره یې تر شا ولاړ شورویانو نور ځان د پردې تر شا پټ نشو ساتلی میدان ته راووتل د 1950 هجري شمسي د جدي په شپږمه افغانستان د شورویانو تر خونړي یرغل لاندې راغی له 100,000 ډیر شورویان ګوته په ماشه راننوتل د تیارو له زړونو د کرکې مرګونه بمونه ورېدل شورویانو هر هغه کلی او ښار ړنګاوه چې د دوی او تر ملاتړ لاندې رژیم په مقابل کې یې مقاومت کاوه د ټوپکو د خلو په خلاصېدو سره د افغانستان د زړه زخمونو هم خولې خلاصې کړې د بې دفاع خلکو زګیروي وو چیغې وې او له وطنه هجرت و له خپل دیاره داسې بیلتون چې د بیا راګرځېدو نیټه یې نه وه معلومه افغانان مجبور شول ډک کورونه پرېږدي کډې وتړي د سر عقیدې او عزت د ساتنې په پار پر ورکو لارو وخوځېږي خلک په تورو شپو او یبدو پښو هر خوا ووتل چې اکثرو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه میلیونونو افغانانو په نورو وطنونو کې د مهاجرت سخت او نامعلوم برخلیک ته واړول هیڅوک نه پوهېدل د دې دردونکي داستان پای څه او څنګه دی
هر څوک بیکارۍ، نهیلیو او له وطنه د بیلتانه درد له مرۍ رانیولی و. تر ډېرې قربانۍ وروسته هغه هجرت او مبارزې رنګ راوړ، سرې لښکرې ماتې شوې، کمونیستي رژیم ړنګ شو، خو د افغانستان په زړه کې بله ستنه ماته شوه او هغه تنظیمي یا کورنۍ جګړې وې. یوازې په کابل کې زرګونه ملکي افغانان شهیدان شول. په نورو ولایتونو کې هم زورواکۍ د خلکو سر، مال، عزت او شرف ته غټ ګواښ و. ځکه خو افغانان یو ځل بیا بې کوره او بې دیاره شول. اسلامي امارت راغی، د ظالمانو زور یې وبکړ، کورنۍ جګړې تر ډېره مهار کړې. نږدې و چې افغانان بیرته خپل ټاټوبی ومومي چې د تاریخ یوه بله خونړۍ څپه راوالوته. دا ځل امریکې او په ټوله کې د ناټو غړو هیوادونو افغانستان اشغال کړ. افغان مؤمن ولس ته یو ځل بیا د ازادۍ او وطن ګټلو سختي ورتر غاړه شوې چې د قربانۍ او هجرت نه بغیر ممکن نه و. د اشغالګرو بمبارۍ، چاپو او ظلم خلک اړ کړل چې وطن پرېږدي، د نوي یرغلګر په مقابل کې ودرېږي. افغانستان آزاد شو. افغانانو دا ځل خپل استقلال له ناټو وګاټه، له داسې یو نظامی ائتلاف چې له تاسیسه تر اوسه یې ماته نه وه تجربه کړې. افغانان د خپل هیواد خاوندان شول. تر نږدې نیمې پیړۍ جګړو او دربدرۍ وروسته په لومړي ځل ټول هیواد تر یوه قیادت لاندې راغی. امن راستون شو او خلکو له اوږده ځنډ نه پس په غټه سینه ساه واخیسته. هغو مهاجرو چې په پردیو ملکونو کې له خیمو نه شروع کړې وه، هلته یې په خپل همت د لاسونو په تڼاکو ځان ته ژوند، کار او روزګار موندلی و. د ځینو هیوادونو د حکومتونو له بد چلن سره مخ و، خو په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ربړول او زورول یو معمول وګرځېد. د وروره نور سي داسې مطلب په پاکستان د حالات وروره چې شل به مګټلې، لس به مدته ورکولې، لس به بجبو کې خودلې. څرنګه پیښور ته ولاړې راکوز به شي به د ټولې چې راکه 50,000 روپۍ راکه، چې دکان ته ولاړې مخې ته برامون کړې 50,000 راکه، او د تا کور چیرې ده او ته مجر بازار کې اوسېږي او ته افغانۍ او ته دغه شی ده دا شی ده. د 1402 کال د میزان په میاشت کې پاکستان د ناقانونه کډوالو د وتو اعلان وکړ. دا اعلان د وخت په تیریدو اختار شو. په 1403 هجري شمسي کې د کډوالو په جبري توګه د راایستلو بهیر پیل کړ. که ستا ستونزه زما سره لري، د حکومت سره لري، د امارت سره لري، او زور یې هلته در دغه بېګناه مسلمانانو باشه، دا کم عقل دی، کم منچک دی، کم تعقل دی. دا خو سل په سل کې د ټولو نورمونو د ټولو اصولو خلاف دی. که د امارت سره مشکل لري، خو راوړاندې څه په چیش کې مشکل لري، خبره به سره وکړي. د دغو دربدرو چې دا 40 کاله ستا په ملک کې چا ریړۍ کوله، چا به نانوایي کوله، چا به خټ کولې، سبحان الله، دغو څه جرم کړی دی چې په دومره بې عزتي یې راباسي. د 1403 کال د هوت میاشت کې ایران هم د افغان کډوالو د وتلو خبر خپور کړ. دا خبر یې په دومره جدیت تعقیب کړ چې څو میاشتې وروسته یې هر رنګه اسلامي او انساني حقونه هیر کړل. بېوسه افغان کډوال یې په زور او تریخ چلن رایستو ته اړ کړل. دا طبعا کېدلی شي چې د سیاسي فشار په توګه باندې هم دا حربه کارول شوي، خو الحمدلله موږ ته ثابته شوه او
په کل کې نړیوالو ادارات ته ثابته شوه چې اسلامي امارت د خپل ولس خدمت ته ژمن دی او د یو تعهد له مخې کار کوي. ما در سال گذشته حدوداً 100 تفاهمنامه به همراه مؤسسات در بخش مهاجرین ما امضا کرده هستیم به مقدار سرمایه تقریبا 50 میلیون دلار و ما به همراه مؤسسات همکار امضا کردیم که در بخش مهاجرین اونا خدمت ارائه میکنن و به مهاجرینی که اونا معلول هستن به اونا نقده کمک میشه، به اونا مهاجرینی که سالمند هسته یا اینکه مهاجرینی که به سرپرست هسته، خانمایی که به سرپرست هسته، به اونا از طرف مؤسسات همکار و همچنین از طرف امارت اسلامی به اونا همکاری صورت میگیره، به وطنایشان که برگردان نمیشه اونجا به اونا کمک ها به اونا تقدیم میشه. د افغان مهاجرینو په جبر د رایستو اعلان تریخ و. دوی چې له وطنه لرې لسیزې تېرې شوي وې هغه ځایونه یې خپل ځای او کور باله، ځکه خو دومره وترهېدل چې حواس یې وتښتېدل. داسې یې محسوسوله چې د دې ستړي سفر منزل یې ورک دی. 2 ماه ما را وقت داد که برای ما پشت کار می رفتم در غریبی، اما که یک فامیلی ما، یک بچه ما، یک دختر ما رد مرد شد، به موتر بالا کرد که چند نفری دیگه قاطی از کارم بودم، ولی خودی ما یک کس هستم. ما خودی ما خانه بودم که خانه بند است، ما خاطر سامان خود گیر شدم. ما خیلی اجر داریم، ما خیلی اجر دیدیم اونجا، از خونه ها میکشم بیرون، پول اجاره خونه نمیدم و هر کجا که میری چی دفتر کفالت باشه چی ادارات دولتی خود مسئولین ایران ما خود بچه ها خود رفتم عرض و زیری کردیم. ما اصلا کسی حرف ما به گوش نمیگیره، میگه برو فقط افغانی هم باشی جرمت اینه، تو تنها میذاره زن و بچه تو میذاره به اونجا بمونم. وقتی تو ببره به اردوگاه زن و بچه تو بیایه بار تو خانه میمونه، حتی نمیگذاره که تو یک فرمه برگی چیزی خو دا ځل د افغانستان غیږ ناامنه او نامهربانه نه وه. خپلو ورکو مسافرو ته یې مټې خلاصې کړې. افغانان وطن لري، بې کوره نه دي. د تللو کډوالو قافلې د وطن په لور راماتې شوې. د وطن تنګلاسي وه خو تندی یې ویړ و. د دوی د مهاجرت پیل او پای دواړه ترخه و، خو وطن ته یې راتګ د اغزنو خوبونو گلبند تعبیر و. اخراج اجباری مهاجرین از کشورهای همسایه شروع شد. جناب امیرالمومنین صاحب حفظه الله در رئیس الوزراء صاحب کابینه امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتند به خاطر رسیدگی به مشکلات مهاجرین یک کمیسیون عالی ایجاد شود. تخمینا در چوکات کمیسیون عالی اکثریت اعضای کابینه امارت اسلامی افغانستان عضویت دارد و در زیر چتر کمیسیون عالی 12 کمیته کاری در اینجا ایجاد شده است. کمیته های کاری در 2 بخش تقسیم هستند. یک بخش از کمیته ها به خاطر حل مشکلات روزمره مهاجرین فعالیت دارد و یک بخش دیگری از کمیته ها به خاطر حل مشکلات دائمی مهاجرین فعالیت دارد. د مهاجرینو هغه تڼاکې چې کلونه یې په زړه وې وچاودېدې. اسلامي امارت زخمونو ته مرهم شو. دوی ستړي وو. یوه غېږه یې غوښته چې ورټول شي، وردمه شي. کله چې دوی له سرحد یا له پرزي کرښې راوړي خپلې خاورې ته راځي، دلته دوی په پیل کې د دوی د ثبت تثبیت او د هغوی د هرکلي کمیټه فعالیت لري چې د هغو ټول د هغو راتګ او د هغو نومونه او ولایتونه هلته په کومه سیمه کې دوی مهاجر و څومره وخت هلته تېر کړی دا ټول معلومات ثبتیږي. د ثبت او تثبیت له مرحلې وروسته هغوی د انتقال کمیټه تر موقت میشت ځای پورې راوړي او هلته بیا د خدماتو کمیټه چې د هغوی لپاره د خوړو او د څښاک د اوبو او نور د حفظ الصحه په برخه کې او د روغتیا په برخه کې کار کوي، هغوی ته خدمات وړاندې کوي. دغه راز په موقتو کمپونو کې هغوی ته د میشتېدنې لپاره اسانتیاوې برابروي.
او د دې ترڅنګ هغوی ته مالي کمیټه بیا نغدي مرستې ورکوي او د ترانسپورټ یا انتقالاتو کمیټه بیا خپلو سیمو ته انتقالوي. دغه هغه عاجل او سمدستي د دوی هغه خدمات چې دوی ورته په عاجله توګه اړتیا لري هغه له دغو کمیټو له لوري ترسره کیږي. امارت اسلامی برای مهاجرین در همه ولایت افغانستان شهرک را در نظر گرفته است. این ترتیب قسم است که برای مهاجرین هر ولایت در اون ولایت مربوطه خودشان زمین و نمره در نظر گرفته شده است. البته کسایی که مستحق شناخته شوند، کسایی که خانه و یا امکانات زندگی را نداشته باشند در ولایت خودشان در گام اول برای امینها در ولایت های مربوطه خودشان یک نمره زمین در نظر گرفته شده است. البته کسایی که مثلا تعداد اعضای فامیلشان از 1 تا 5 باشد، 5 بسوه زمین است. از 5 تا 10 بود، در اون صورت 10 بسوه زمین. از 10 اضافه تر بود، در اونجا 15 بسوه زمین برای از اونها در نظر گرفته شده است. د افغانستان په ټولو هغو ولایتونو کې چې د کرښو سره نږدې پراته دي د راستنو کډوالو لپاره کمپونه جوړ شوي چې د دوی د ثبت او تثبیت د کارونو پر وخت همدا پنډغالي سرپناه دي او خپل لومړني ټول ضرورتونه یې رفع کیږي. ما در مرزها کمپ‌های موقت ساختیم و سرپناه ها را ساختیم و سایبان ها را ساختیم و به او کمپ‌ها الحمدلله همه مشکلات اولیه مهاجرین رفع میشه. از قبیل اسکانشان خود دیگه اونجا چند روز به خاطر طی مراحل اسنادشان خود اونجا وقت تیر میکنن. اونجا بود و بازشان است از طرف امارت اسلامی به اونا و خرچ مصرفشان اونجا حواله هست و صحت و کلینیک و آمبولانس ها به خدمتشان هست. عمر میشتقالی په تورخم کې جوړ شوی دی. یو ټوټه دښته آباده شوې. دا له پاکستانه د تورخم په دروازه د راستنو کډوالو لومړی دمځای او سرپناه ده. د هرات په اسلام کلا کې له ایران څخه راستنو کډوالو ته هم په لنډ او تنګ وخت کې ورته خدمتونه کیږي. اسلامي امارت د وخت په تیریدو د لا چټکتیا او بهترۍ ژمنه کوي. افغانستان نږدې تر نیمې پیړۍ وروسته د رنځ له بستره پورته شوی. د خپل تللو بچانو پر راستنېدا به ساګانی او د زړه درزا لا منظم شي. هغوی چې انګیري د کډوالو جبري راستنېدل به کمزوري کړي، ناسم محاسبه کړي. افغانستان به تر دې وروسته په اوچتو ګامونو د خوځېدو جوګه شي. ان شاء الله العزیز په خپل وطن کې به دوی د عزت ژوند کوي. په خپل وطن کې به د دوی د ژوند د ښه والي لپاره کوششونه کیږي. په ټوله کې ان شاء الله العزیز د اقتصادي ودې لپاره مختلفې پروژې تر کار لاندې دي او موږ تقریبا په دا تیرو 3 هفتو کې 8 یا تر دې هم څه زیاتې پروژې یوازې د امارتي شرکتونو په چوکاټ کې افتتاح کړي چې ټولې پرمختیایي پروژې دي او د هیواد د خودکفایي لپاره داسې پروژې دي چې ان شاء الله العزیز له بهرني احتیاج به موږ غني کوي. کډوالو په غرمو سوي ډډې د خپل بیرغ ساړه سیوري ته راوړي دي. اوږد بېلتون یې زغملی، د بیا وصال ارمان یې ختلی او د مور وطن خوږې غېږې ته راغلي چیرته چې د سر مال او عزت د خوندیتوب ډاډ ورکول کیږي. ارواوې او زړونه یې په سکون کې دي. رواني وضعیت خو چې موږ کتلی د اسلامي امارت د سپین بیرغ په لیدلو، د مجاهدینو د خلاص تندي، د خلاص غیږې په لیدلو هغه ډېر خوشحاله شوي دي الحمدلله. او ډېر ځله موږ د خوشحالۍ احساسات درک کړي دي او خپلې خاورې ته راځي. وطن آزاد ده او اسلامي نظام ده. مهاجرین کوم چې راستانه سوي وو هغه ډېر خوشحاله وو په افغانستان کې د اسلامي نظام څخه او دغسې د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا چې کوم دې ته توجه سوی وو له دې څخه ډېر زیات خوشحاله وو او ډېر د خوشحالۍ احساس یې کوو. او بل داسې دوی ته دوی فکر کوو چې افغانستان کې به له یو نامعلوم او تور برخلیک سره مخ کېږي. خو کله چې به یې ولیدل چې پر پوله یا پر کرښه باندې هغوی ته
په لوړه کچه د اسلامي امارت مسؤلین په پوره اخلاص ولاړ دي د هغوی خدمت ته، نو ډېر زیاته خوشحالي احساس کوي. وطن ته راغلي خاندي او خوشحاله دي. د نورو وطنونو ماښامونه به رڼا وو، خو څراغونه یې نورو پورې اړه لرله. دلته په لمر، ستورو او سپوږمۍ کې له ټولو سره شریک دي. ځمکه، هوا، سیندونه، غرونه، دښتې، کلي او ښارونه یې خپل دي. دلته چې راغلی وو د وطن چې ولیده ډېره ښه هوا وه او ډېر ښه د معلول هم چې ولیده ډېر زړه خوشحاله شه چې وطن افغانستان خو گل گلزار ده. یه رانی من پیش 12 سال کار کردم. یه میهمان من برای عبدالله برای چای دم کو. چای رو میآوردم پایین. یه ذره دیر میشد مشتری من بود. بداو. خود تو کی گفتی برای چای دم کو. خود چاره نداشتم. 5 تا 8 تا طفل داشتم. و من دست برای این کار بکو. خب ما وطنی خود نان خوش کشه. با دوغ میخورم. با سیبی زمینی میخورم. دوی چې وتل ځمکه انګار و، اوس چې راستانه شوي هماغه انګار ځمکه د ګل د پاڼو غوندې پسته او له وږمو ډکه ده. له اسمانه تیارې بمونه نه غورځوي، د لمر زیړې وړانګې خورې دي. خو لکه موږ دا وایو چې راتلونکی نسل ټول موږ په افغانستان کې چې افغانستان ترقي وکړي. 50 کاله مالته زحمت تېر کړ، کډه په سر نن ټول یاره یو افغان ګرځوي او 4 کاله مخکې افغانستان آزاد شوی ده، نو ولې نه راځي؟ کلگی ما یک از یک قوم هستیم بخدا. کلگی ما هر جای دنیا باشیم نام من افغان است. ایما پرسان نمیکنه که تو از کدام قوم هستی. میگم من نام افغانی تو را میشناسم. بیایم ملت بیایم که همین وطن خود آباد کنیم. کډوالو پردیو وطنونو پاخه کړي. د دوی په سترګو کې د وطن د ودانولو مینه غوټې وهي. د دوی په زده کړو، هنرونو، کسبونو به وطن لا وغوړېږي. ولیکن من یقین دارم که عزم و اراده ای که الحمدلله افغان ها دارن، امارت اسلامی دارن، مسئولین امارت دارن، الحمدلله تماما این موانع را ما سر را میبرداریم، بیان افغانستان به خودشان آباد بکنن. ما نیازمند به امو بخش تخصصیشان داریم، به تکنولوژیشان داریم، به فابریکه هایشان داریم. افغانستان نیازمند است، به هزارها قلم نیازمند است که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن. ضرور نیست که یک قلم، یک مثال، یک تولیدی که در افغانستان است این تکرار کنیم و بازم تکرار کنیم. یعنی حقیقتا امروز از سوزن گرفته تا به طیاره ما و شما نیازمند هستیم. میتونن در هر بخشی سرمایه گذاری بکنن و الحمدلله امارت ما، وزارت صنعت و تجارت، همین کمیته مهاجرین از همه برنامه‌شون حمایت میکنن ان شاء الله. اسلامي امارت د یو مسؤل نظام په توګه خپلو خلکو ته هرکلی ووایه، ځکه چې په نهایت کې یوازې افغانستان دی چې د افغانانو واقعي کور دی. راستانه شوي کډوال هم له خدماتو راضي دي. هغوی د دې هر څه په بدل کې د سپیرو شونډو دعا او یو څو اوښکې لري چې ویڅڅوي. تاسو ته د پاکو بدنو قربان سم دي، تاسو ته د یورو قربان سم. خدای ما کله راوله تاسو خو موږ سخت ډیر خدمت کوو. یو دا خدمت هم راته کوي چې ملک آزاد کړی چې الحمدلله دا غټ د شکر ځای دی او د مجاهدینو او د شهیدانو په وینو بس الحمدلله دغه ازادي ده. مهاجرت یوازې د افغانانو تجربه نه ده، د بشر تاریخ له داسې پیښو ډک دی. همدا اوس هم ډېر ملتونه دي چې په کور دننه ستونزې لري. خلک یې په خپلو ملکونو کې د آرامه ساه اخیستو امتیاز نه لري. خو افغانستان وروسته له 4 لسیزو امن ته رسېدلی دی. له ختیځه تر لویدیځه، له شماله تر جنوبه د یوه توغ او زعامت تر سیوري لاندې د سکون ساه اخلي. پیام ما به همه از اونایی است که بیاین به خیر در وطن عزیز خود، بیاین یک جا وطن خود آباد کنیم. هرچی ما در وطن دیگران خدمت کنیم باز هم به نظر یک اجنبی، به نظر یک غیر وطنی نظر میکنند. انسان هم حریت و آزادی و احترامی که در وطن خود دارد او را به هیچ جا ندارد. مهاجر له هجران اخیستل شوی معنی بیلتون او جدایی ده چې باید د یو مجبوریت له مخې وي. خو دلته هغه مجبوري ختمه ده. که 4 لسیزو یرغلونو، جګړې او بحران، وزګارتیا او فقر رامنځته کړی، د ټولو وظیفه ده چې وطن ته لاس ورکړو. دا وطن د ټولو علم، تجربې، فکر او خلو ته ضرورت لري. باید پر خپل خاور میشو، خپل ملک ورغو، ځکه هیڅ هیواد د نورو په خلو نه دی آباد شوی.
د نورو قامتونو سیوري ته تر پناه اخیستو د وطن سرې غرمې ښې دي.